السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ په اړه مې څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. په ټولنیزو رسنیو کې د فرید ملک په اړه باندې ډېر زیات خبرونه خپریږي. د هغه په اړه باندې هم معلومات درکوم. داسې نور تازه معلومات مې هم درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. افغان اتل راشد خان یو ځل بیا د شلوريزې لوبو په تازه درجه بندۍ کې په لومړي مقام کې راغلی. ډېر دې ورته مبارک وي. نوموړی په دې وروستیو کې ډېر ښه ځلېدلی دی چې یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړ. ورپسې په دویم مقام کې د سریلانکا وینندو حسرنګا دی. په دریم مقام کې د انګلند عادل رشید دی. په څلورم مقام کې د استرالیا جوش هیزلیوډ دی. په پنځم مقام کې یو ځل بیا د انګلند سام کیرن دی. په شپږم مقام کې د ساوث افریقا تبریز شمسي دی. په اووم مقام کې یو ځل بیا د استرالیا ادم زمپا دی. په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر ډیر زیات لاس په لاس کېږي چې فرید ملک حکومت له غلو څخه بچ کړی دی. د ننګرهار څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د غلو یوې ډلې هڅه کړې ده چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي فرید ملک کور ته ور واوړي. په ټولنیزو رسنیو کې دا خبره هم خپره سوې ده چې د غلو یوې ډلې د فرید ملک په کور باندې د وراوښتلو هڅه کړې ده. تازه اوس په افغانستان کې د واکمنې ډلې چارواکو ویلي دي چې شپږ تنه غله چې د فرید ملک پر کور وراوښتل د دوی لخوا نیول سوي دي. دوی د دې غلو هویت نه دی افشا کړی، صرف د دوی د نیول کېدو خبر یې تایید کړی دی. فرید ملک پر خپله فیسبوک پاڼه 2 پوسټونه کړي دي. په یوه پوسټ کې لیکلي دي مرګ او درد د الله جل جلاله په لاس کې دی، څه چې مو په تقدیر کې وي را رسیږي. فرید ملک پر خپله فیسبوک پاڼه په دویم پوسټ کې لیکلي دي د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار 8 ناحیې په مربوطاتو کې تېره ورځ یو شمېر کسان غوښتل چې پر ما برید وکړي. هم د ننګرهار امنیه قومندانۍ د تروریزم پر وړاندې مبارزې مدیریت نه مننه کوم چې غله یې ونیول. الحمدلله، شکر، زه روغ یم او ستاسو د میسجونو او زنګ کولو مننه تل مو په دعاو کې یاد ساتئ. مجيب رحمان د روان بیګ باش لیګ سره مخه ښه وکړه او دوبۍ ته د نړیوال شلوریزه لیګ لپاره تللی دی. نوموړی به په یاد لیګ کې د دوبۍ کیپټلز لوبډلې لپاره ولوبیږي. محمد نبی، رحمان الله ګربز او نور لوبغاړي هم یاد لیګ کې د ګډون لپاره رسېدلي دي. یاد لیګ به د جنوري پر 14 نیټه یعنې سبا له نه بل سبا پیل سي. د نیپال ایروسیټ لیګ پای ته ورسېدی. په دغه لیګ کې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ډېر ښه وځلېدی. د خپلې لوبډلې په ګټه یې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. په 10 لوبو کې نوموړي 400 منډې جوړې کړې. د یاد لیګ تر ټولو ډېرې منډې جوړونکي لوبغاړی هم سو او د غوره منډې جوړونکي جایزه هم ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.